السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ یو. د ژوند په موضوع کې به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې ګل چاهت ټیک ټاک سټار ډېر وخت د فحاش ویډیوګانې جوړې کړې په ټیک ټاک باندې، خو الله پاک ورته د نیکي هدایت وکړو او هغه تبلیغ له لاړه، د حج له لاړه، عمرې له لاړه. نو د هغې تبلیغ په باره کې د هغه نه ماماجي یو څو خبرې کوي، نو هغه را سره واورئ. د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. Kena kata. Kena mando. So jo kayak mengatasi apa je benar. Yo syukuria lah pulwai. Jadi kam khalat kam makul kena kam makul. Bilkul. Apa tinggal mana berkat deh. Yang apa cuma tapi. Asal benar berkat. Sama kata sebelum dilet. Amin amin. Jadi mana apa kata sudah. Dia kalau syukuria lah. Dia kalau syukuria lah. Ya kalau kam galat makul ki. Padahal kalau makhluk ada apa cuma terlalu dah mengira pada banyak apa bakal dia ada pun bakal cuma dia pas nak nunggu dia supaya ada apa yang apa begitu. Masalah Hanif Khan atas bagi saya mesti bu. بس الناس لا شكر لك الزياد الشكر. شكرك وده كم خلاص. ما يبي الله بقدر مثلا فقدر بالوضع او بدي دروز مثلا بلاسو الله. ما كنت بقول ما بلاسو ما شاء الله. الناس زكتي كنا بس كيف دعاء كان نزلنا ولا يا الله ولا طول جوان طول زندگی الله بدي طول الدنيا فرا ان شاء الله شاور الله ما يبي حنيف ان شاء الله نم طول مرګ ټول دعاء كان ورته دنیا ته ان شاء الله مدد الله لپاره ان شاء الله دې ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله جزاكم. ملګرو تاسو دا ویډیو کته چې د امام مجید ګل چاهت په باره کې څومره ښایسته خبرې کړې دي. که چیرې د ګل چاهت څه ویډیوز جوړوي، نو کله د دوی کور سره د دوی فیملی سره څوک مخامخ شي، نو بیا خلک دوی باندې شاباسي وکړي. تاسو د فحاش ویډیو جوړوئ، سبا تاسو بچو ته به خلک وایي چې مړه ستا پلار نه لاړ شه، داسې شه داسې شه، د هغو ته به بددعا کوي. نو هغه ټیک ټاکرانو ته ټول ته مې زما دا پیغام دی چې ښې ویډیوز جوړوئ، چېرې ستاسو د ویډیوز نه څوک فایده واخلي، یو میسج پکې ورکوئ. دا نه د فحاش ویډیو مه جوړوئ، سبا به تاسو وفات وي، ستاسو په بچو به خلک لعنت وایي چې یاره دا څنګه ویډیو د دوی پلار داسې و داسې و. که نه ستاسو بچو ته به خلک خبرې کوي، تاسو خو به نه وي. خو بله دا چې ملګرو دا الله پاک دا دغه هر چا له ورکوي، نو چېرې څوک په خراب لیاره باندې وي هغه صحیح لیر ته راوړی نه، دا په دوی باندې د الله تعالی یو فضل و یو کرم و یو رحمت، چېرې دوی له الله تعالی ورکړو. ځکه چې دا دغه پر چا کېږي، نو چېرې ته پهله د فحاش ویډیو جوړوه بیا ښې لیارې ته راځه، نو نه، دا په دوی باندې یو د الله تعالی نه طرفه یو فضل او کرم و یو رحمت و، چېرې دوی له دا ورکړو او دوی ښې لیارې ته راواړول. نو ټولو ټیکټاکرانو ته بیا هم دا پیغام چې ښه ویډیوز ښه پیغام ورکوي په ویډیوز کې، چې دا نور خلک ستاسو د ویډیوز نه متاثره شي. ډېره مننه ملګرو، دا نننۍ ویډیو اشر غونډه کې پیغام تر بلې ویډیو پورې مله زما کیمره